السلام علیکم مرګرو. دا ویډیو د تپلی کوم دا ویډیو تاسو ګورئ. ٹھیک تھا د دې نه پس بیا خبرې کوو. پچھلے دنوں مذاق رات کے اندر ایک لڑکی کو بلایا گیا اور اس نے اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے بہت ہی گھٹیا گفتگو کی. باہر سے لوگ آتے ہیں اور یہاں پہ کاٹن کا وائٹ سوٹ پہن آتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم باہر سے آئے ہیں، جبکہ وہاں پہ تو شاید وہ واش روم واش کر رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ بس کاٹن کا سوٹ پہن اچھا یہ کون ہے اسے ذرا غور سے دیکھ. اچھا یہ ایک ڈرامے کا سین کر رہی ہے، 14 مردوں کے سامنے بیٹھ کر کے ایک سیڑھی کے اوپر اسے ڈائریکٹر کہہ رہا ہے چل ٹیڑے ٹیڑے منہ بنا کر بین کر بھونک یہاں پہ. ٹھیک ہے نا. اس ڈرامے کے اس کو ملے ہیں تقریباً 3 لاکھ روپے. 6 مہینے کی شوٹنگ تھی. اس لڑکی کے 60 سین تھے اس کے اندر اور اسے ملے ہیں 3 لاکھ روپے. 6 مہینے کے 60 سین کے 3 لاکھ روپے یعنی کہ ایک سین کا 5,000 روپے سے ملے. اور یہ جو سین اس نے کیا اس میں 10 ٹیک دیے ہیں اس نے، یعنی کہ ایک ٹیک 500 روپے کا. آج میں پورے پاکستان کی خواتین و مرد حضرات سے کہتا ہوں کہ کیا 500 روپے میں آپ یہ والی حرکت کریں گے؟ یہ والی حرکت صرف 500 روپے میں کرنے والی عورت اوورسیز کروڑوں پاکستانیوں کو کہہ رہی ہے کہ یہ واش روم صاف کرتے ہیں. میں حلفاً خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں 10 سال سے زیادہ مجھے اوورسیز میں رہتے ہوئے ہو چکے ہوئے ہیں، میں نے آج تک کوئی ایک بھی پاکستانی نہیں دیکھا جو واش روم صاف کرتا ہو. اگر کوئی کرتا بھی ہے تو اٹس ہز جاب، اچھا کرتا ہے، محنت کر کے پیسے کما رہا ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. یہاں اخلاقیات ہے، انسان بستے ہیں. غلاموں دبئی اور گلف کے اندر لوگ محنت کر کے بلینز ڈالرز کا ریمیٹنس بھیجتے ہیں اور اس ریمیٹنس کے اوپر تم رہتے ہو وہاں پہ ڈرامے بناتے ہو اور یہ والی اداکاریاں کر کے پیسے کماتے ہو، پھر انہیں کہتے ہو کہ یہ واش روم میں صاف کرنے والے لوگ ہیں. لعنت ہے ایسی سالی برٹی کے اوپر. څنګه چې تاسو دا ویډیو کته کنه د دې نه پس دا چې څومره اوورسیز پاکستانی دي کنه دا د هغه ټولو بې عزتي ده. ټیک ده چې عزت چاله الله تعالی ورکي هغه ته څوک هم نشي اخیستی. دا د 2 ټکو ښځه چې کوم ده دا اوس راپاسي اوورسیز پاکستانیانو پسې خندا کوي. دا ته په دې ټوله فلم کم چې په ډرامه کې کار کوي د ټولې ډرامې به ته په 15 میاشتو کې ټولې وایي 3 لکه روپۍ میلاویږي او ته اوس اوورسیز پاکستانیانو پسې خبرې کوي. ستا دا ټول ملک چې کوم دی دا د اوورسیز پاکستانیان چلی، دا د دې ملک مشینري د مشینري. که دی دا ریمیټنس بند کو کنه نو دغلته به غل خورئ، غل روټۍ به هم درته نه میلاویږي. دا ټول اوورسیز پاکستانیانو ته دوا کوي. اوس د اوورسیز پاکستانیانو باره کې دی چې کوم دا غلطې خبرې کړي کنه د دې تپوس به څوک کوي؟ بس پاکستان کې خو صرف یو اداره ده، بس په هغې پسې به خبرې نه کوي. که په هغې پسې د خبرې وکړي بس که هغې خدای دې کړي که غلط کار کوي که سم کار کوي، خو که هغې پسې د خبرې وکړي بس ته چې کوم دی ګناهګار یې، ته به جیل ته ځې او تا نه به قانون به هم په تا نافظ کېږي او نور چې څه کوي او دغه اداره چې څه کوي په دې قانون نه نافظ کېږي، صرف په تا به قانون نافظ کېږي. اوس په کار دی دې چې دا کمې خبرې کړي چې دې ته ښه بھرپور سزا میلاو شي. اوورسیز پاکستانیانو تاسو خو لږ شانتې زور هم ورته وښودو په دې 13-11 میاشتو کې 24 بلین ډالر چې کوم ریمیټنس رالل که نه، صرف 3.7 ارب ډالر چې کوم دي دا تاسو کم راولېږل او کوکې م واورېدې پیسې م لوږې پیسې م لوږې څنګه چغې والې. یو میاشت تاسو دا ریمیټنس بند کوئ د دې دا کوکې به تر د واشنګټنه پورې چغې رسي. د دې دې کوکو ته بیا ته ګوره چې دوی څه کوي. دوی اوس تاسو چې کوم دی دوی ته اسم نه ښکارئ. د دې که موږ چېرته تاڼې ته لاړ شو او کلیرنس سرټیفیکیټ اخلو که نه نو هغې باندې هم دومره ذلیله کړي چې نه راله څوک ساین کوي. په 5 ورځو کې موږ له کلیرنس سرټیفیکیټ هم نن راشئ او سبا راشئ او غرمه راشئ او وروسته راشئ او دې ته دا پته نشته. تاسو خپل حقوق لږ وپېژنئ. تاسو چې کم زور دی که نه پیسې چې کم زور دی دا د یو څیز هم نشته. لږ ورته دا خپل زور وښیوئ دوی به بیا داسې کوکې ووایي. ستاسو چې کوم دی دوی سره قدر نشته او دا قدر کله را پیدا کېږي. تاسو دوی ته اوسه پورې یاد هم نه وایي، نه ستاسو په بل ملک کې چېرته تپوس کړی دی چېرې دا کسان نه چېرته یو ملک ته تللي دي چېرې زمونږ اوورسیز د دې سره د ښه سلوک وشي، د دې اوورسیز د عزت خیال یې هم نه دی ساتلی. دغه یو سړی او بس هغه صرف د اوورسیز پاکستانیانو په حق کې چې کوم دی هغه خبره کوله، بل یو سړی هم داسې نشته چې هغه د دې په حق کې خبره نه کوي. خو چې کله وایي سړی مړ شي
نو بیا داغه اهمیت پته ولګي که نه چېرې دا سړی خو ډېر د کار سړی و دا کار نیمګړی صرف چې تاسو کم د یو میاشت د 3.7 بلین ډالر دا کم رالیږلي که نه دې ته اوس تاسو ور یاد شي ول دې ته دا خپل زور ورته لږ وښایې ټیک ده نو دا معمولي شانتي ویډیو مې تاسو سره شیر کوله مایل چې دا تاسو وګورئ چې د دې نه به اوس قانون تپوس کوي که نه کوي اوس بس د اورسیز پاکستانیانو زمونږ پته ولګي که نه چې زمونږ څومره د حکومت زمونږ عزت کوي که نه کوي ټیک ده چې د دې نه اوس دې باندې اوس قانون نافظ کېږي که نه نافظ کېږي نو د ویډیو مقصد مې دا و چې هر سړی خپله حلاله مزدوري کوي هغه هر څه کار کوي هغه حلاله مزدوري کوي او حلاله مزدوري چې کوم دا عبادت دی ټیک ده نو څومره چې اورسیز پاکستانیان دی وایي نور په ګوته باندې نه پټېږي نو دې بس خو ما د سره اړو ویډیو هم نه جوړوله خو صرف بس ما هسې چې وویدم نو ډېر خپم شوم په خپلو مټو باندې ګټي ستا په شان خو یې نه ګټي چې د 50 په شان پروډیوسران به یو هغې ته په پخپو کې پرته چې ما فلم کې واله او ما په ډرامه کې واله هغې ته به زاریانې کې او کنټرکټ پکې او یو څه بل څه خدای خبر چې څه نه کوي